خپلې عملیلې او ورکل یم راکړه چې بتې څوک ټولې دونه ایماندار یې ستا معلم ایمانداره شوه زه م ایمانداره شوم دا ټریډ یونین هم ایمانداره شو دې ته له چرس او پوډر راوړي شو د دې سوچ وکړه سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې وینو ته اوبه وایه که ژوند کوې مینوالو زه ستاسو ورور امتیاز کمر یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم حق بولونگا تو مارا جاؤنگا دلته ګونګې شه په هر ظلم باندې چوپ پاتې شه یو ډېر افسوسناک او د غم خبر دی زه د پښتونخوا سیمې هر پښتون ته یو عاجزانه درخواست کوم چې دا ویډیو مخکې زیات نه زیاته شیر کړئ په شیرګل څښاکوټ کې نامعلومو کسانو یو خو نر سوشل ورکر محمد زاده ولد خانزاده قتل کو د محمد زاده یو ویډیو تاسو سره شیر کوم مینوالو دا ویډیو مخکې لازم شیر کړئ دا ګرځي زه د څښاکوټ اوسېدونکی یم او ډرګس فری سوسایټي په نوم باندې موږ دلته یو تنظیم جوړ کړی دی اګینست ډرګز او موږ د هغې خلاف مهم چلو د دې ځای د منشیاتو خلاف چې دا نوی کول چې کم دی زموږ نوجوان کول چې دا د دې نه په امن کې شي او د دې مخنیوی وشي صورتحال دی چې زمونږ دا محمد زاده ګراف دا سوشل میډیا کې په هره موقع باندې د منشیاتو خلاف د لینډ مافیا خلاف او د کرپشن خلاف او د معاشره کې د مختلفو بدعنوانو خلاف هغه په هره موقع باندې اواز چوت کړی دی څو ورځې مخکې درګۍ کې چې کومه کلي کچهري وه هغې کې خو ډېر صاف طریقې سره هغه د منشیاتو خلاف به طور خاص ډېر مؤثر اواز چوت کړی و نو هغه سره د دې ټولې علاقې د شریفو خلکو د پرامن خلکو یو همدردي جوړه شوې وه بېګا چې هغه په کومه طریقه باندې قتل شوی دی دا ډېر لوی ظلم شوی دی او دا ظلم یوازې په هغه باندې نه دی دا د دې علاقې په هر نوجوان باندې دی او دا د دې علاقې په هر کور کې نن دا غم دی دا حکومت مکمل طور باندې ناکام حکومت دی ډېره د خفګان او پریشانۍ خبره ده خورونو خبره دا ده چې نن دا کومه واقعه شوې ده نو دا سوچ سمج سکیم لاندې کیږي دلته به همهغه د وزیرستان حالات را پیدا کیږي چې په کومه کې په دې تېره میاشت کې 80 کسان د ټارګټ کیلینګ د لاسه مړه شو زموږ ملکان یو پرامن ضلع وه دلته که دهشتګردي راغلې وه نو دلته دا ملکان پرامن وو ختم خبره دا ده چې موږ دا ویو د احمدزاده په یار دي زر تر زره وکړي او که چېرته نه کوي نو غوړ کې پیکې کې جومات الصبح به اعلان کوي ورسره موږ شاله په شاله در سره ولاړ یو زه اخره کې دا ویم احمدزاده یوازې نه دی هغې بوټي کرلي دي هغې نیلګي کرلي دي هغې ګلان کرلي دي انشاءالله بل احمدزاده به ورته راجوګ شي او انشاءالله د دې خاورې سره به اوږه په اوږه ولاړي